زما عزیزان لوی ډنګاوی جوړه کړې ده چې وګورئ فضل الرحمن بے نظیر سره ملاقات کړې ده تاسو ټول وایي چې ملاقات کړې دیکھو وګورئ ما وی چې پیمان وایي پیمان چې هر مولا اصلي دوست د خزو مولا دی اصلي دوست دا خلق دوستان د شیطانت د پاره دي او مولا دوست د رحمانیت د پاره 1 کروڑ روپے سړی په خزا ولګ چې مولا ورته نه ویلي چې ورځه په ورتلی شي 1 کروڑ روپے په ولګ د دوانو مولای د دې خلقو په نظر کې د دوانو خوار سپیره مرزپن بیکارا کروڑ روپے په لګېدلی د صدر پاکستان د زوی واده ده د وزیر اعظم د زوی واده ده د گورنر د زوی واده ده ټول معززین ناس دي ا د دوانو مولا ته ګوري چې د ورتلو اجازه شته دي چاوي چې ورځه په الا بدی کې نه د پلار په نشي وای په ایمان دا دروغ دي یو سره او خای چې داغه مور ته د پلار ورتلو مولا ورته اجازه نه وکړ یو سره وکړ او کوم مولا اجازه نه کړي او د پلار په ورغلې نو د آرامي دي کوم سره چې خزه ته د مولا اجازه نه بغیر تلې هغه آرامي دي کینه دا ټول علما دي په ایمان وای واکه سر د انګو څه فتوا ده وله وای دي په چې مولا نه ویلي چې دا جنې دي قبول کړه او هغه وای چې او ورته وای زاوس چې مولا نه ویلي او څوک په ورغلې دا آرامي دي کنه دي بے نظیر لا مولانا فضل الرحمن کا ورغلې خو اغم لوی لیډر ده دام لوی لیډر ده نو د لوی لیډر نکاب هم لوی لیډر تړي تاسو خیال راغی دیکھو وګوره خبره دا نه ده مونږ یو کمکل او بے ضمیر خلک دا پراپګاندا جماعت اسلامی والا شروع کړی ده تاسو خیال راغی دا پراپګاندا شریعت بل والا شو سر خوشی کړی شریعت بل والا جماعت اسلامی والا کفل رحمان د بے نظیر سره په صحیح سیاسی ملاقات کولو کافر شوه دی نو میاتو فعل زدر ته پلس قرانونو لاس قدم چې په سیاله رست هاوس کې میاتو فعل یو خز سره په یو تالی درې میاشتې روټای په یو تالی او په یو میز د فاطمه جنام واده نو شوه کواری ورته داغه حمایت چا کولو تاسو خیال راغی نو دیکھو ګورئ وای چې چا کول هغه ته هیڅ نه وي او چې چا کته هغه نسترګي وي ارشیته د انصاف په نظر ګو بیا زمونږ مرګري دي د توي ته د ماردی نه روزاګر چې ماردی کې زخپل هم نه خوخ مم ندی دی مفتی محمود سره وفا نه وکړ خو اصول نه بار خبره بنه کوي دی جماعت اسلامی والا او توای چې نېشنل پارټای والا او تاسو وای چې دا سیکولر والا سیکولرزم والا ٹھیک یعنی روسیان دی کافر دوی نېشنل تا روسیان کافر وای پرون په قومي اتحاد کې ولی خانو کنو غفار خان پکېو کنو شیرباز مزاری پکېو کنا بیگم نسیم ولی خان پکېو کنا ٹھیک شو او میاتو فعل ور سره پکېو دا جماعت اسلامی والا پکې مرګریو کنو نو پرون کته روسی سره مرګره وي هغه خیر ده او کنن ز د زیاولک چې کوم اسلام په 200 کال کې پیرنګي نو شرموله اپ خدای قسم چې په 10 کال کې زیاولک شرمول نو نن ز کبه نظیر سره د دې بلا د والو د پاره می تش خبريو کې نو په ماده لیبل د کفر لګو ارشیتا د انصاف په نظر ګو حسن ستلی راغلی نه شریعت بل تاسو چاته پیش کړي دا ټول دیوالونه وګورئ دوی ګنده کړه چې چرته دیوال ګوري دوی پلی کې افغان مهاجرین او امداد فرض عین دي افغان مهاجرین او امداد فرض
د افغان مهاجرینو امداد د فرض عین نم زیات ته، خو د افغان مهاجرینو لراغلی امدادونو باندې خپل کورونه جوړول دا فرض عین نه دی بلکې دا کفر دی. نن افغان مهاجرو له چې کم مال راغلی دی راشئ چې په ګوته یې درته وښیم د دوی نیستی پې غوڅې شو. کافر والا جهاد لرالیږي او دا د پیرنګي پر کټیان په خپل کورونه جو شرمېدلو پوس پرې کړو. تاسو په کومه خوله خبرې کوئ؟ راشئ نیستی غوڅې شوې. افغان مهاجر زمونږ وروڼه دي. کابل زمونږ ملک دی. د کابل ازادي چې څوک نه غواړي خدای دې هغوی تباه او برباد کړي، خو د کابلیانو مال چې چا ووالو آدم خدای تباه او برباد. نن 86 ماډل کرولا کمې درته ونښوده چې د کابلیانو په مال دوی اغستی دی او پکې ګرځي، نو دا ګیره به بیا د دوی په دا کونه ولاړئ. زه درته ښیم مونږ جمعیت العلماء پارټي وګوره والله که را سره د جلسې پیسې شته. دا زمونږ لیډر دی کم ځای له چې لاړ شي ټیکټ هم وله بللي. دته ما لیډر ابن لیډر مه وایي، ملنګ ابن ملنګ ورته وایي، فقیر ابن فقیر ورته وایي. وایي څنګه پلار هغسې دا دی. مونږ سره د جلسې پیسې نه، مونږ سره د جنډو پیسې نه. خار کې جلسه وکړو والله تر اوسه هم قرضدار یو. پرون امرګری مې راغلی ویل 2000 روپیه باقي ہے مال ٹھہر کسی نو پکڑ سنا. تاسو خیال راغی جی. نو زما عزیزانو عرض داو چې انشاءالله هغه کار چې کم خدای د مفتی صاحب نه اغستی و آب خدای د مولانا صلی الرحمن نه من ته اوس هم څه اعتراض نشته. شریعت بل والا راځئ دا څه چل دی چاته هم پیش کړی قومي اسمبلی ته. اول ستاسو د کوواټ دا ممبر وګورئ. دې کوواټیانو سره وعده نه وکړي چې که ضیاءالحق اسلام نه راوستو زه به استعفا ورکم. ویلیو که نه؟ ووایئ دا ټول کوواټیان په ایمان. ده نه وویلي چې ماله ووټ راکئ که زه د قومي اسمبلی ممبر شوم او ضیاءالحق اسلام نه راوستو نو زه به استعفا ورکم. ولې دې وایه تر ننه نه ده ورکړې؟ ولې؟ مسلم لیګو ته ووایه چې ابتدا د پاکستان تاسو په څه کړې وه؟ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ. نو پاکستان نه څه شی جوړ شو؟ جتھو دی کھوتی اتھیان کھلوتی. وای چې د کوم ځای خره و مل ته ودرېده. خو مسلم لیګ ولا پیرنګیانو ورکړی و پاکستان او اخري بیا مسلم لیګ راله. تاسو خیال راغی جی؟ نو مسلم لیګ خو د قدیم نه د اسلام ټیکهداران دي که نه؟ اوس خو جنیجو د ټول پاکستان د مسلم لیگ صدر دی. نو بسم الله کا فکر په دې ملک کې د حج کانفرنس ډیر ضروری دی چې زمونږ وزیر اعظم په 10 ورځې لګولې وي. 10 ورځې ڈاکٹر ادھر جائیں گے، دوائی ادھر آئے گا، خیمے ادھر آئیں گے، پلانے ادھر جائے گا، وہ ادھر آئے گا. 10 ورځې د ملک وزیر اعظم ته ګور. هغه ورځ زمونږ د صوبې یو وزیر یو افسر سره نیمه ګنټه د یو پټواری په سر لګیاو. ورته خوله دې د مرګ په ناره ټپه شه چې ته نیمه ګنټه د پټواری خبرې کوې. نور ملک له به کار څه وخت کې کوې کمبخته. نیمه ګنټه. شریعت بل خلاصه ده خبر. شریعت بل یو ډونګ دی. ضیاءالحق صاحب قوم ته ووایي چې دا ریفرنډم ټکی دی وایي چې پیژنئ به هم که نه شک مې نه راځي. په چټي لیکلیو چې تاسو اسلام منئ، لاندې ولیکئ چې ها یا نه. خلقو ولیکل چې ها منو. ویل چې منئ نو زه 5 کالو له صدر. په دغه ورځ زه وتښتېدم د بډبېرې میرې ته. مال دا چټ ماله څوک لاس کې رانکړي ځکه چې هغې کې لیکلي ته اسلام منې نو زه اوس لاندې لیکلی شم چې نه زه نه منم. زه لیکلی شم والله که دم لیکلی بھائی مولانا صاحب اسلام منې که نه نو ته به ولیکې لاندې چې نه. مولانا بیوګل صاحب ته به یې ولیکې وایي ورکېږي. زه وتښتېدم د بډبېرې میرې ته چې دا چټ څوک رانکړي لاس کې. ټوله ورځ مې هلته تېره کړه. ده وویلې چې زه 5 کالو له صدر شم ځکه چې تاسو اسلام منئ. نو شریعت بل والاو ته وایي چې ضیاءالحق صاحب
اسلام دی، دا مجسمه ده د اسلام، د ټول اسلام خپونه تر سره پورې د اسلام ډیره دی. خلاص شو خبره. د قومي او صوبایي اسمبلی ممبرانو خلقو ته ویلو چې اسلام د پاره مال ووټ راکړي، ویلو کني ویلو؟ نو اسمبلیم ټوله اسلام ده، صدر صاحب هم اسلام دی، وزیر اعظم هم اسلام دی، وزیر داخله هم اسلام دی. نو تاسو دا شریعت بل پیش کړی چاته؟ دام چاته پیش کړی؟ خبیا کنران یې چې شریعت بلم پیش کو او صدر او اسمبلی نه مني، راوځي مونږ ټول در سره یو استعفی ورکړي، راځي چې د کفر فتوی په ولګو. سم ګلاس ولا د امیر امان الله غو نه ورکړي چې خلاصې کی راځي کنه. ومن لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الكافرون هم الظالمون هم الفاسقون. په دې آیات په عمل تاسو کله کوي؟ قران خو درته ویلي دي کنه. راځي دې آیات لاندې په فتوا ولګوي چې دا چا وس کی په یو ګنټه کې د مل قانون بدلول او نکو ظالم دی. راځي نو دام نشي کولای چې نه نه دا دې مینه استلې خوروا ډیره خوږی. دلته یو ممبر هغه به مفتی صاحب ته خیره کولې چې دا بایکاټ یې وکړو کنه، هغه به خدای دې د مفتی محمود بے خباسی داسې خنا کې ترکارای به په دې مینه استل کې ولغر کی. تاسو خیال راکړئ عزیزانو، واورئ دنیا د دوه ورځو ژوند، دنیا مثال د زیړی مازیګر دی، لنډه کې په سړی ماخام شي او خپل کور ته تیزي. که ایمان غواړئ زما دی په اومه پیړۍ نالتي کبه مې په پاکستان کې د وزارت شو، کبه مې د منبرۍ شو، کبه مې د اقتدار شو، لوی شوق مې په پاکستان کې دا دی چې زما په ژوند خدای پاک ما ته د پاکستان قانون قرآن وښی او د پاکستان فیصله په حدیث او په قرآن خدای پاک ما ته وښی. دا مې ایمان دی او دغه د جمعیت العلماء اسلام منشور دی. یوا جمعیت یو اعلان کړو چې ادنا تنخواه به په پاکستان کې 2000 روپۍ، چپړاسي سپایي. اوس د پولیس د سپایانو تنخواه ده 300 روپۍ، الاونس ور سره کا 200 به جوړیږي 900. تاسو په دغه خبر ګسترګو حکومت اړاند شي. د پولیس سپایي خزا بچی کور دا به په 200 کې په څه ساتي؟ د چپړاسي 800 تنخواه به خزا او بچی دی په څه ساتي؟ اردلی دغه سه د خاطو د مزدور 25 روپۍ ورځ دا به خزا او بچی په څه ساتي؟ په دغه ستر ګوړاند شي. نو دوی بیا څه دا مليان نه پوهیږي، دا خزانه باندې نظر نشته، دا کمه به کم ځای پوره کوي او دا تنخواه به 2000 ادنا څنګه ور کوي؟ مال چل راځي کنه، مال چل راځي. ستاسو خزي دي انبر سرای میخه، زمون خزو ته تاسو وایي خري. د انبر سرای میخه ګوتاوا وندا چړا میوا. دا ګوتاوا چې لګه کما کې نو د خروپ کې گزاره روانيږي کنه رواني. ستاسو خزي دي ترکای اسپه سلوه کاله کې د پاکستانو خزو شاپینګونه ختم نش. ارمازیګر لیډا په موټر کې ناشتي او لیډای دکاندارانو سرانګته اچي. اے دزن طلاق بچو، اے بے غیرتو شرمېدلو. دا قوم دی د تزویم د جمهوریت خبره مکوا، د الیکشن وایا خبره د انقلاب کوا چې په دې ملک کې انقلاب راشي. 9 کروڑه پاکستان دی، 2 کروڑه پکې کیما کې، دا 2 کروڑه به اله د سړی ځامن کی. हमको तो मुयसर नहीं मिट्टी का दिया भी और गर पीर का बिजली और चिरागों से है रोशन. हमको तो मुयसर नहीं मिट्टी का दिया भी और गर पीर का बिजली और चिरागों से है रोशन. माता दे د خاورو تیلو ډیوه نه چې د تیلاندې رڼا ته کېنم او ستا په کور د چراغان جوړي. دا ملک ستا د پلار دی، دا ستا د نیکه دی. وای په خدای قسم د دې خانانو، د دې نوابانو او د دې جایګیردارو په خپو کې به پړی اچوم او ټیکټرو پورې به تړم چې دا د ملا غوښې په سرکو باندې سپي وخوري. دا ملک د دوی د پلار دی.
مسله څه ده؟ مسله څه ده؟ واوره، که په مالت کې یو سړی په مالت کې یو سړی یو اوږې شپه تېره کي، اوږې مالت پېژنئ څه ته وایي؟ محله. یو محله کې یو سړی یا د هغه بچي اوږې شپه تېره کي، الله به په ټوله محله جهنم ته بوځي. عمر فاروق به وی که د دریای دجله په غاړه سپی د تندې مړ شوم تپوس به خدای پاک مانه کړي. غوړي والا چا راوړه؟ غوړي. ویل دا مې صاحب تاله راوړي دي. ویل غوړي خو ډېر ښه دي، خو زما دې په خدای قسمي که دا غوړي تر هغې پورې وخورم چې تر څو پورې دا راته پته نه لګېدلي چې زما ټول قوم غوړي خوړلي. بله شپه واده و په پېښور کې، د یو لوی سړي واده و. 4 بجو نه پولیس ورته لارې نیولې وې او د شپې 10 بجې شوې، ټول پولیس والا اوږي لیڼونو ته لاړه، د لیڼونو دالم ته خلاص شي. شرمېدلو بېغیرتو. ایمان خو مفتی محمود کې و، کم پولیس والا چې ورسره پاتې شوي دي راشي ښار کې اوس په قرآن لاس کېدم درته زه چې اول به خپل غارت په روټۍ کېنولو، هغې نه بعد به بیا په خپله کېناست. اول به اردلیانو، چپړاسیانو، پولیس غارت، هغې به روټۍ او تاړېداران به داسې ساتل، تاړېدار به ورته بانګ ووی او مفتی محمود به مخکې امامتي کوله. دا کمیشنران او ډي سي ګان به بیا اودسه ورپسې د یارې ودرېدل. نو زما عزیزانو انصاف ښه شی دی. که دا ایمان هم نو، دا حاجیان، دا مالدار بزرګان 8 ځله حج کړی او 10 ځله مونږ علاقه کې یو دی وی جي دا مې 14 حج دی. مال انشاءالله دوزخونه به درته 14 دی خو و، خو تاله به خدای ډبل کوي. ویل ولې؟ مالا در سره پلانه ښځه نن 3 ورځ ده چې نهره ده او ستا په کور کې د ګډانو غوښې سرې کېږي، تا یې تپوس کړی؟ ویل والله که مې کړی. مال نمازا تیرا سیاپا کرل، نمازا تیرا سیاپا کرل، تے روزہ تے نور ہوئے، حلال حرام دی تمیز لیکی تی روزہ کی کرو ہوئے، دغا حج دستا کفر اخری، دغا منزل دستا لیٹی اخری، کور دے وران شا، کور دے د مردین جماعت شا، چتا کرا غوخی پخی گیو گاونڈی دے 2 ورځو نهر بچی ودوی. ایمان خدا پکار، غیرت خدا پکار. دوی وی شریعت راولی تاسو مولیان نه راوړه. مولیان پکې نه دي. مولیان په آرام نه ناستي. مولیان دغه جماعتونه درسونه به کوي کني، دا پاتې سرمنې به هم درنه وباسي. مولیان نه، دغه عدالتونه. وکیلان غریبان خفه دي چې تاسو شرعي نظام راولي، دا مونږ به څه کوو؟ والله که شرعي نظام سره هیڅ تبدیلی راځي. تاسو وګورئ تمام شریعت په اردو ژبه کې دی، پښتو کې دی، انګریزي کې دی، فارسی کې دی. یو ژبه داسې وښایي چې ستا اسلامي قانون په هغه ژبه کې نه. خو د لاډ میکاله قانون به عدالت نه لرې شي، یو فتاوی علمګیري به پکې کېږي، وکیل به هم سټډي کوي، جج او مجسټریټ به هم سټډي کوي او د ملک فیصلې به په دې کېږي. دا شریعت دی که دروغ دي؟ لویه مهربان مال او دولت چې نن دریوالو سره دی یا نن لوړګینو سره دی، دومره په ټول صوبه سرحد کې چا سره؟ دا دغه مهرباني. نو دغه مهربانۍ مقابله په څه کوي؟ کې څه اډې او پړونه دې د څه جوړ کړي دي؟ او بدبخت او ظالم قومه، والله العظیم داسې قهر به در باندې نازل شي چې ښځه به دې په یو منډې وي او لور به دې په بله منډې وي او زوی به دې په بله منډې وي. تا ته نن د ملک خارجه او داخله پالیسی پته ده؟ دا ټینکونه چې نن تورخم سره راوړي دا ټینکونه د لوارګي په بازار کې راوړېدی شي. دا ټینکونه چې نن ستا په دې غره بمباري کولی شي، دا ټینکونه په پېښور هم بمباري کولی شي. دومره تورزن یی چې مقابله یې وکړئ بیا؟ یی دومره تورزن یی؟ که دا اور په دې غره راواوړېده، د دې اور تماشه به بیا په کراچۍ کې. کابلیان خو بیا هم ښه، پاکستان د سر د سوري ځای و، راله پکې کېناسته، ته به کم خوازې هلته درته هندو غړمبېږي، دې خوا به دې کابل نه پرېږدي، په دې منځ کې به در په در او خاورې په. خدا دعا کوئ
چې الله پاک روس تباہ کی، خدای د روس مرګري تباہ کی، خدای پاک د روس نظام تباہ کی، او خدای امریکا تباہ کی، د امریکې مرګري تباہ کی، اسرائیل تباہ کی، او د هغې مرګري تباہ کی. کفر ټول ملت واحده ده. کافر چری د مسلمان دوست کې دی نشي. چری نه گریوانو ګورئ ملې وتهی د خدای د دین بیرغ